د افغانستان اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په دې سیمینار کې ګډونوالو ته وویل چې تاسو د اسلامي امارت د اعتماد خلک او د اسلامي امارت نمایندګان یاست. ستاسو تر لاس لاندې پوره وطن دی. خلکو ته ترغیب ورکړئ، په نفرت کې یې ماچوئ. د الله تعالی څخه ویره ولرئ او د ځان په حق تقوا اختیار کړئ. هر مشر د خپل ماتح لپاره امام دی. خلک د خپل مشر پر عاداتو روان وي. څه چې مشران کوي او په څه عمل کوي، کشران هم د دوی عمل تعقیبوي. د مشرانو عمل متعهدي دی. ټول خلک په دوی پسې اقتدا کوي. په هر ولایت او ولسوالۍ کې د هغه ولایت د والی او ولسوال اثار د خلکو په چلن او رویه کې معلومیږي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د نیت په اړه وویل، په هر کار کې خپل نیت اصلاح کړئ. که مو نیت صحیح و او د ښه کار لپاره و، نو په اعمالو به مو الله پاک جل جلاله ښه اثار مرتب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خالص نیت د مکې مکرمې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړ او الله جل جلاله یې پر دعوت ښه اثار مرتب کړل او د اصحابو کرامو څخه الله جل جلاله داسې خلک جوړ کړي چې د امت لپاره مقتدیان سول. هغه وویل په افغانستان کې ډیر جهادونه وسول، خو چې نیتونه یې سم نه وو، نو هغه اثار پرې مرتب نه سو چې د جهاد اهداف بلل کېدل او افغانستان یې در په در کړ. پر چوکۍ جنگونه وسول، ډلبازۍ وسوې او وینې تویېدو ته لارې هوارې سوې. نن د خدمت موقع سته. د الله تعالی د دین خدمت وکړئ. د اسلام او شریعت عملي کول اصلي جهاد دی. نن خلک پر تاسو د دین او د شریعت په خاطر راټول سوي دي. که خدای مکړه بې دینه سوی، نو خلک به مو بیا اطاعت نه کوي. دین هغه وخت ټینګیږي چې خلک په دین پوه سي. خلک په دین او شریعت پوه کړئ. د مسلمانانو په اصلاح کې کوشش وکړئ. د فسق او فساد مخه ونیسئ. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د علماء کرامو په اړه د سیمینار ګډونوالو ته په وینا کې وویل، په دنیا کې د الله جل جلاله په نزد قدرمن او بهترین خلک علماء کرام دي. ستاسو په دربار کې باید معزز خلک علما وي. د وخت د امیر او د علماء کرامو قدر وکړئ. د دوی په اهانت سره به الله پاک ستاسو دنیا او آخرت در خراب کړي. علماء کرام د اسلامي نظام ساتونکي دي. د علماو په احترام سره نظام محکم کیږي. علماء کرام دي کوشش وکړي چې ستاسو سره یو ځای د دین د احیا لپاره همکاري وکړي. خلک دي فکرا او ذهنا جوړ کړي او د دشمنانو د غوښتنو بد عواقب خلکو ته بیان کړي. مسؤلین او مجاهدین دي د علماء کرامو سره په هر کار کې مشورې کوي. د هغو خبرو ته دي غوږ نیسي، د هغو څخه دي فتوا اخلي او بیا دي په هغه عمل کوي. محترم امیر المؤمنین والیانو او ولسوالانو ته په خطاب کې وویل، تاسو والیان او ولسوالان د اسلامي امارت قوت او نمایندګان یاست. ټول خلک ستاسو تر حکم لاندې دي. که تاسو د اسلامي امارت او د خپل امیر ښه نمایندګي وکړل، نو خلک به د اسلامي نظام سره همکاره سي او د شریعت په نافذولو کې پوره کوشش درسره وکړي. د اسلامي امارت حکمونه او فرامین خلکو ته ورسوي. د اسلامي امارت حکمونه او فرامین د فرایض او واجبات په اړه نه صادریږي، بلکې په اجتهادي مسایل او مباحاتو کې صادریږي، ترڅو په ټولنه کې د اختلاف او تنازع مخه ونیول سي او په یوه لاره د تګ زمینه مساعده سي. هڅه وکړي د امارت حکمونه او فرامین تر علماو، مجاهدینو او خلکو ورسوو، ځکه دا د دې باعث کیږي چې خلک په ناروا کې اخته نسي او احکام له عملي کېدو څخه پاتې نسي. همدا ډول له غفلت څخه ځانونه وساتئ، یعنی په غیر مقصودي کارونو کې له مقصودي کارونو څخه ځان مه مصرفوئ. په خپلو منځونو کې یو د بل سره محبت وکړي او د خپل مافوق مشرانو اطاعت وکړي. یو پر بل اعتماد ولرئ، ترڅو دشمن ته ستاسو په منځ کې د هیڅ ډول تفرقې اچولو موقع او ځای پیدا نسي. کشرانو ته داسې وظیفې په لاس مه ورکوئ چې هغه یې بیا سر ته نسي رسولی. کار اهلي کار ته وسپارئ. په خپله په عزیمت عمل کوئ، خو د خپلو ملګرو سره اساني او سهولت کوئ. سختي او سخته رویه مه ورسره کوئ. له چا څخه تحفې او هدیه مه اخلئ، ځکه د قدرت او واک په وخت کې تحفې قبلول په رشوت کې راځي. د راحت سره ځان مه عادت کوئ. علي قدر امیر المؤمنین د خپلو خبرو په پای کې ټولو حاضرینو ته لازمي توصیه وکړي. هغه جناب زیاته کړه، الله تعالی دې زموږ ستاسې ټول نیک اعمال او خدمتونه قبول کړي. زموږ او ستاسې اعمال خو لږ دي، مګر د الله تعالی رحمت لوی دی. الله تعالی پر موږ فضل او احسان وکړ او په خپل هدف کې کامیاب کړو. هغه څه چې په دې سیمینار کې وویل سه، الله تعالی دې د هغه موافق عمل راکړي. کارونه مو درانه دي، الله تعالی دې خپل فضل را باندې وکړي. الله تعالی ته به خپل عذر پیش کوو. د الله د فضل او احسان به امید ساتو.
له انسي او جني شیطانانو څخه پناه غواړي. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ډیر وایاست. استغفر الله ډیر وایاست. ذکر ډیر کوي چې د ذکر په برکت له شیطانی وسوسو څخه وساتل سي. الله تعالی ته رجوع کوي، علماو ته رجوع کوي، کتاب مطالعه کوي، ځکه د الله یاد او د کتاب مطالعه مو له غفلت څخه ساتي. او کوم زړه چې غافل سو بیا شیطان پرې کامیابه کیږي. مجاهدین له عباسیاتو څخه راوګرځوي. د تعلیم او سالم مصروفیت زمینه ورته مساعده کړي. له غیبتو څخه ځان او ملګري وساتئ. د عیبګویي او غیبتو په مجلس کې مه کښېنئ. د علماو او مشرانو عیبونه مه سره وایاست او غیبت یې مه کوئ، ځکه غیبت کول د هغه شخص د غوښو د خوړلو په معنا دی. او پام چې د حدیث شریف په حکم سره د علماو غوښې زهرجنې دي. که چاته مې دنده او وظیفه ورکړه دا یو امانت دی. که مې بیرته ځینې واخیسته دا زما حق دی. تاسو په دې باندې خپل خاطر دروند نه کړئ، ځکه هر څه د الله تعالی په اراده کې دي. بس د الله تعالی ارادې ته تسلیم اوسئ او له الله تعالی څخه خیر او عافیت وغواړئ. له هر مصیبت او هر مشکل څخه وروسته صبر کوئ. صبر لوی شی دی. په صبر سره له لاسه تللي نعمتونه بیرته راګرځي.